نظر ته نظر واوښ یو چکچک ورته وکړو د ښکاریانو پر نشان مې سګر واوښ سو به ځان ساتم د زلفو د زنځیره ای د توبې سپرمې د بیډې پر سر سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې زه پر لیدو لمر دی د ورځې په رڼا به راځم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې زه پر لیدو لمر دی د ورځې په رڼا به راځم که ژوند باقي اوس سبا بیا راځم وتا ته نن دې ځواني ده که رخصت راکړې و ماته که ژوند باقي اوس سبا بیا راځم وتا ته وای وای نن دې ځواني ده که رخصت راکړې غنی بادار خو مې ته زړه په حال خبر دی چاره نه لرم بیا به راځم غنی بادار خو مې د زړه په حال خبر دی چاره نه لرم بیا به راځم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې زه پر لیدو لمر دی د ورځې په رڼا به راځم پتا پسې مې یاره پښې سولې تړاکي بس د دا ستا په لمن کوشکې راپاکي پتا پسې مې یاره پښې سولې تړاکي وای وای بس د دا ستا په لمن سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته
ښه پر سپین مړوند ستا ژاړم سید عبدالخالق یم نظرمند د مازدیګر موسم کومه ستا د چکر دی سبا ماپښین که زه به راځم د مازدیګر موسم کومه ستا د چکر دی سبا ماپښین که زه به راځم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې ځم پر لیدل لمر دی د ورځې پهلا به راځم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې ځم پر لیدل لمر دی د ورځې پهلا به راځم سترګې راپورته که اشنا یم مازدیګر دی ناوخته سو سبا به راځم یا اجازه وکړه چې ځم پر لیدل لمر دی د ورځې یاره حیات الله حیات الله خانه ولای موږ د زړه زنګ دې لرې کړو وروره یو عسکري سلام ورته وکړو په خدای زه وایم بیخي اوس شاه محمد یې یاره راپیدا خوند دغه رقم نه و که نه چې نور چې څونه صفت وکړو که نه او شعر پرېږدي د چا ده د خدای بخلي سید عبدالخالق ډېر خندار او تکړه شاعر و